امریکا ته د طالبانو لیک. په دغه لیک کې څه لیکل شوي دي؟ له امریکا څخه امیر خان متقي څه غوښتي دي؟ جزئیات یې په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د افغانستان د نیول کېدو 3 میاشتې تیریږي، مګر د نړیوالو له لوري د په رسمیت نه پیژندنې مسلې او په ځانګړي ډول د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان د مرکزي بانک د پیسو د قید کولو قضیې موجود او افغان حکومت د یو لړ جدي ستونزو سره مخ کړی دی. د امریکا له لوري د نوي طالب حکومت سره اړیکې تر اوسه په رسمي ډول نه دي پیل شوي او د نړۍ نور هیوادونه هم د امریکا له ویرې دې ته زړه نه کوي چې د طالبانو سره رسمي اړیکې ولري او هغوی په رسمیت وپیژني. ان چین او روسیه غوندې لوی هیوادونه هم نه غواړي چې د افغانستان له کبله د امریکا سره نور هم په جنجال کې ډوب شي. له همدې کبله د افغانستان سره په عملي ډګر پرته د کرونا د واکسین څخه نور هیڅ د پام وړ همکاري نشي کولی. د 3 میاشتو د تېرېدو وروسته اوس داسې ښکاري چې طالب مشرانو دا قضیه درک کړې ده چې د امریکا سره ستونزه حل نه کړي نو د ټولې نړۍ سره به ستونزه په ځای پاتې وي. د همدې کبله د نوي طالب حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د امریکا کانګرس ته یو لیک استولی دی او په دې لیک کې د دې هیواد د کانګرس او حکومت څخه غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو قید شوي پیسې ازادې کړي. طالبانو په یاد لیک کې لیکلي دي چې د پیسو قید کول د ستونزو حل لاره نه ده او د دې مسلې زیان صرف د افغانستان خلکو ته رسیږي. د لیک په یوه بله برخه کې بیا راغلی دي چې افغانستان او امریکا باید د تیرو ترخو تجربو څخه درس واخلي او د دوحې د توافقنامې خلاف مثبتې اړیکې جوړې کړي. په دې لیک کې ویل شوي چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او افغانان د فقر، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. له همدې کبله د دوی د خپلو پیسو آزادول د دوی مسلم حق دی. په یاد لیک کې د افغانستان د پخواني تښتېدلي ولسمشر غني ته هم اشاره شوې ده او ویل شوي دي چې هغه په بې مسؤلیته ډول له افغانستان څخه وتښتېده او دوی د افغانستان د خلکو د کابل د ښاریانو په غوښتنه دې ښار ته دننه شول او امنیت چارې په دې ډول په لاس کې واخیستې. لیدونکو په دې هیله چې د مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.